ما په 2014 کال کې په 4 دسمبر باندې 2 کتاب برخ چاپ کړي شاعري ګلسانګ او جاړو ګلنا نو هغه کې یو شعر دی چې پله ټوله مینه ورکم دوی وړو کې نظارېږم پله ټوله مینه ورکم دوی وړو کې نظارېږم څوک چې وایي راغلی زه د سیمې ثوابی یم دا به ځلې بیلې خو زه اوس هم بیلې نه ګڼم لکه او بل په ګرده پښتونخوا کې ستاسو په شان نران پښتانه مېلمه دوست او عرض دا نه وینم لکه نه شته ونه به وي مهرباني خو لکه ثوابی بل دي د نورالامینو سبزي د عزیز صاحب دا ډډې ونې مخکلات نثر کتاب وکړه چې اوس د قریشي صاحب دی نو دې کې شاعر لکه د غزل یا سوی نو دا تاسو ګرانې زه دروند نه یم ما د خان له خبرې اورېدلې وه چې زه وګړو ته ودرېدم هم راته پلار خو بیا لکوانه کې لسم کې وایي ما ته پلار وایي چې چاته لړ شي نو څوک سپک وګورو نو خفه کېږه ما دا په خپل سپک دی قدر یې نه وکړو ځان نه روک نه شي او بلې چې ډوډۍ له هم بوځي نو خټه خټه نواله یخلی که ښایي وایي په خوشحالي چې ډېرې وخوړه که چمپلک نړه واله وچوی نو زه د قریشي صاحب باره کوم خبرې یاد بدرې کوم بخښنه غواړم ته مې که غزل لیدو تاسو چې یقین وکړئ چې زه واحد شاعر چې ما په خپل واده کې هم کلام نوي عزیز صاحب ګواه دی او سعید پکې دونه ډېرې ختمه کړې نو چې داسې کار دی چې هر ښه شاعر 50 کاله پس پیدا کېږي او چې بیا باریکاتو باندې رسي د فن ډېر 100 کاله پس پیدا کېږي نو قریشي هغه یو دی بله دا ناظم صاحب د کالو خان هغه بابا زمونږ د نیکه خبره وکړه نو زه په پښتونخوا کې واحد شاعر یم زما د صحابه چوک کې ارشد سره کتابونه پراته دي 14 جوړې اوسم یعنی 14 کسانو انور صاحب ته زه خاص کوم چې دې مخې دی والي او ذاکر صاحب غني غدي چې هغه کې ما لیکلي دي زمونږ زبیر اسد ملګری دی په ډیپوټیشن باندې ټیکس بک بورډ ته تللی نو هغه د مردان چې څونه د مردان خو مضافات وایي چې څونه دویم نمبر شاعر ټولې پکې شامل کړي دي چې یو سړي پکې نظم لیکلی دی هغه په 54 کې په پښتو کې شته چې نور سپوږمۍ دی او کستور چې په شپه کې موږ ته ګورو ما ته په یاد دي نو بله خبره ده چې هغې بیا جلوسونه مخ کړي لکه تاسو معمول کوه زما جنازه کې مې نو ما په هغې کتاب کې لیکلي دي د هغې یو صفحه مې ما تاریخ د کالو خان بابا ورکړی دی او هغه ټول د اکبر باچا هغه کیسه نو هغې کې شعرونه ټول روح غزل دی دی ملکې خو 2 شعر دی ما چې په دواړو جامو سرکاري پښتون پښتو وخوړه په دواړو جامو سرکاري پښتون پښتو وخوړه هم یې د کونډې مال په نوم ځان له د زوم وویستو او هم یې نصاب کې پابې چې به کاڼې وکړلې هم یې جلوس د کالو خان بابا په نوم وویستو زه سرمت تر باسم قسم په خدای لکه زما ذاتي چې بخونه زه خو رشید یم یو خو خبره دا ده چې قسم دې او ما کتاب کې چاپ کړی دا دروغ نه دي لکه نو بله دا کورس د پاره ما لکه دا زمونږ ټول یو د صحابه کې نفس لکه خادم صاحب او ماستر صاحب دا قریشي صاحب او جوشي دا اجمل خټک صاحب نه زمونږ په وړوکوالي کې چې یو دوه درې خټکې پرې دوه درې سلور اسمه کو شور دا ټول ماته په یاد دي بل رسا صاحب نه زمو چې راځي چې نن د اوس ټایم د لاسو کاویا را څنګه راو پاده ماستر صاحب سره څنګه نه دا او خو دا لري پکې بیا هغه نه دا لري پکې شامل دي او دې له موږ جنګ کوو ما پرون راسي خپل راسي د 13 شاعرانو فارمونه ډکړي په خپله او د شلو سندرغاړو اوس مې عزیز صاحب ته وویل هغه ما دا ټول ما له صرف یو شناختي کارت او فوټو راکړی او سردار صاحب ته مې درخواست لیکلی دی یو هفته شو خو لا منظور نه دی نو فارم مې ډکړ تصویر بخښنه دې غزل مې نه وي